بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و آباد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، یو خور دا هغې کمنټ کړی دی چې زما د بچو پیپرې دي، پرچی دي، او مونږ ته یو داسې وظیفه وښایه چې زمونږ بچی په دغه پیپرو کې کامیاب شي. نو زما عزتمندو، یوازې د هغې خور د پاره نه بلکې څومره چې کتونکي دي، اوریدونکي دي، د هغوی اولاد وي او د چا رونه او خويندې وي یا هغوی په خپله باندې وي او د هغوی امتحانات شروع وي، پرچې وي، نو په دې امتحاناتو او ټسټونو کې د کامیابۍ د پاره زه تاسو ته درې عظیم الشان وظیفې ښیم. که چېرې تاسو دا درې وظایف وکړل نو الله رب العزت به تاسو ته په دې امتحاناتو کې او په دې پیپرو کې کامیابی عطا فرمای کی او په ښو نمبرو باندې به الله جل شانه پاس کی. او که چېرې تاسو د پوزیشن د حاصلولو د پاره هم دا وظیفه کول غواړئ نو ان شاء الله تعالی تاسو ته به بهترین پوزیشن الله جل شانه درکې، خو په شرط د دې محترمو چې تاسو پوره یقین سره او توجه دیان سره دا وظیفه وکړئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې دا ویډیو مو خوښه شوه نو ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو زما د حوصله افزایي دپاره ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله، د دې په شانتې ښکلي الفاظ تاسو منشن کړئ. ان شاء الله تعالی په دې سره به زما حوصله سیوا کېږي او زه به تاسو ته ښکلي وظایف راوړم. زما محترمو، نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې ډېرې عظیم الشان درې وظیفې ذکر کوم. که چېرې داسې رور او خور چې بار په پیپرو کې فیل کېږي، په پرچو کې فیل کېږي او کامیابی ورته نه حاصلېږي نو دا وظیفه د هغوی دپاره هم ډېره مفیده ده. یا د چا اولاد وي او هغوی فیل کېږي، بار فیل کېږي، نو نور خلک هم ورته دا وظایف کولی شي. او دا خبره یا ساتئ زما محترمو چې دا وظایف د ټولو طلبا او طالباتو د پاره دي. برابر خبره ده که دوی د مدرسې طلبا او طالبات وي یا د سکول کالج یونیورسټي طلبا او طالبات وي، دا وظایف د دې ټولو د پاره ډیر حیران کن او اثر کوونکي وظایف دي. او که داسې څوک وي چې هغه خو امتحانات پاس کوي لیکن دې دا غواړي چې په دې ټیسټ کې ماته اعلی نمبر ملو شي یا په دې پیپرو کې او په دې پرچو کې زه په اعلی نمبرو سره کامیاب شم، نو محترمو دوی د دا وظایف وکړي، ان شاء الله تعالی الله رب العزت به اعلی نمبرو سره کامیاب کی او داسې کامیابی به الله جل شانه ورکړي چې دی ورته حیران پاتې شي. خو زما محترمو، کله چې تاسو دا وظیفه پوره توجه سره او دیان سره وکړئ او په کومه طریقه چې زه تاسو ته بیانوم په هغې طریقه باندې تاسو وکړئ نو بیا تاسو ګورئ چې الله رب العزت تاسو ته څنګه کامیابی عطا فرما کوي. خو زما محترمو، دا خبره یاد ساتئ چې مهنت شرط دی، یادداشت بم کې، ځان بم پې پویه کې، ځکه چې دا اسباب دي او د هر یو کار دپاره به اسباب مهیا کول دا د انسان کار دی. او کله چې د اسباب اختیار کړل نو د هغې نتیجه به په الله جل شانه باندې پرېږدي.
او زما عزتمندو راځم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته ذکر کوم. ویډیو تاسو اخره پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښ شي وي ضرور لایک کړئ او لاندې تاسو کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله جزاک الله چې کوم الفاظ وي او تاسو لا هغه خخ کاریږي هغه لاندې کمنټ کې تاسو ولیکئ. نو زما عزتمندو زمونږ هغه رونه او خويندې کاغی د مدرسې طلبه او طالبات دي که هغوی د سکول کالج یونیورسيټي طلبه او طالبات دي یا هغوی په ټیوشن سنټرو کې سبق وای یا هغوی په ټریننګ سنټرو کې سبق وای. لہذا زما محترمو د دې ټولو طلبه او طالباتو د پاره دا وظیفه ډیره مفید وظیفه ده. زه تاسو ته وظیفه بیانوم تاسو ته مکمل طریقې سره تاسو غوږ کېږدئ. په کومه طریقې زه تاسو ته بیانوم نو هم په دغه طریقه باندې تاسو دا جاری وساتئ. بیا تاسو ګورئ چې الله جل شانه تاسو ته څنګه کامیابی نه درکړي. زما محترمو کله چې تاسو دا وظیفه وکئ دا درې وظایف تاسو وکئ نو تاسو به وګورئ چې تاسو د پاره به الله جل شانه اسباب مهیا کی یا به څوک استاد تاسو سره خشي او تاسو سره مدد وکي یا به څوک مرګري وي هغه به تاسو سره مدد وکي او تاسو به دغه پیپر او دغه پرچا و مکمل طریقې سره ان شاء الله تعالی حل کړئ. یا زما عزتمندو په دغه ټیم کې تاسو سره چا مدد ونکو نه چا استاد مدد وکړو نه چا مرګري مدد وکړو نو چې کله د پرچې چک کولو ټیم شي نو دغه ټیم به هغه چې کم کتون کې د پیپر چک کوي هغه به وړوند او کون شي او تا ته به نمبر ډېر زیاتې ولګي. زما محترمو کله چې تاسو پیپر رانږدې شي او پرچا مو را قریب شي او تاسو سټیم پرچې لځئ نو کور کې به تاسو سوره علم نشرح لك صدرک دا سورته مبارکه د بسم الله الرحمن الرحیم سره دا به تاسو 7 مرتبه او پیرې تاسو وایي او په خپل سینه باندې به شوف کوي. د دې نه پس زما عزتمندو د سورته انفال آیات مبارکه ده د آیات چې کوم هغه نمبر ده هغه 62 نمبر آیات ته 25 نمبر آیات ته فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. دا به زما عزتمندو تاسو او پیرې تاسو ولولئ خدا به شوف کوي نه دغه طریقې سره به ولولئ. کله چې تاسو پیپر لا بیا روان شوي او په لار باندې ځئ نو بار بار تاسو ځان سره د دې ورد وظیفه کوي. خیر دې که چا سره خبرې کوي نو هم کولی شي یا بل څه مسله وي نو هغه هم حل کولی شي خو چې کله تاسو فارغ شئ نو نصر من الله وفتح قریب نصر من الله وفتح قریب دا بار بار تاسو وایي. او کله چې زما عزتمندو بیا پیپر له تاسو کېنئ او پیپر د لانه د ملو شوي پرچا لانه د ملو شوي نو بیا به تاسو او پیرې 7 مرتبه دا آیات مبارکه دوباره بیا وایي نصر من الله وفتح قریب نصر من الله وفتح قریب. او کله چې بیا تاسو ته پیپر درته ملو شي او پیپر درته درکړی شي نو هغه به تاسو بند کړئ او سترګې به پټې کړئ او بیا به تاسو نصر من الله وفتح قریب دا به 11 مرتبه 11 پیرې به تاسو دا ولولئ او بیا به بسم الله الرحمن الرحیم تاسو وایا پیپر وکولاو کوي دا غینه پس به بیا تاسو پړاو کوي. نو زما محترمو په دې طریقې سره تاسو دا وظیفه د عملو کوي ان شاء الله تعالی تاسو په خپل وګورئ چې الله جل شانه به تاسو ته په دغه پیپر کې په دغه پرچه کې ضرور کامیابی عطا فرمایي کوي او کامیابی دا نه بلکې اعلی پوزیشن به الله جل شانه تاسو ته درکوي. زما عزتمندو ډیر بهترین مجرب عمل دا الله رب العزت د پاک کلام د قران مجید آیاتونه مبارکه دي نو ضرور به دا خپل اثر ښکارا کوي. لہذا زما محترم ضرور به ضرور د پیپر د تلونه مخ کې تاسو دا عمل اختیار کړئ. تاسو ګورئ چې الله جل شانه تاسو ته به داسې کامیابی د عطا فرمایي چې ټول مرګري او دوستان به ته حیران پاتې شي چې دا تاسو عمل داسې کړو دا تاسو چې دا دومره نمبر دې مواغشتي او په اعلی نمبر سره ته کامیاب شي او پاس شولي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. ملاوي کوم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.